بسم الله الرحمن الرحیم. راځو موږ تاسو پکچر عکس راخلو. موږ تاسو کله لیکنه کوو، کتاب لیکو، چپټر لیکو، نوٹ لیکو، په هغه کې خامخا د اړتیا پیښیږي چې دغه موضوع مطابق مربوط عکسونه هم راواخلو، انځورونه هم راواخلو. څنګه راخستل کیږي؟ په دې پکچرز باندې به کلیک کې او دلته کولای شي چې ته عکس انتخاب کړې او هغه راواخلې، یا دې طرف څنګه یو بل بټن دا چې هغه ته وایي آنلاین پکچرز. انټرنیټ دې که کنیکټ وي نو کولای شي چې هغه نه راواخلي، انټرنیټ کې سرچ کړي، یا ډایرکټ بیرته ورک آفلاین باندې کلیک کا، بیا هم هماغه دنده تر سره کوي. کولای شي دې ځای بل عکس ته راواخلي. مثال په توګه ما راواخیستې راشد خان عکس، سایز مې لږ کم کړ. اوس د دې سره فارمیټ په نوم باندې پکچر ټولز فارمیټ په نوم باندې بل یو ټیب راغی، دی کې دا ډېرې اپشنې دي، دې باندې کار کوو. ریموو بیک ګراوند، دې نه دا بیک ګراوند چې دا ختم کا، کوم چې ګلابي رنګ ته واوړي هغه به تر لرې کېږي. فعلا دا انتخاب صحیح نه ده شوی، ځکه چې دلته دغه ساحه پاتې کېږي، دلته د ویښته هم کېږي او دا ساحه هم پاتې کېږي. د دې لپاره به تاسو داسې کار وکړئ چې له دې ځایه به دغه منفي پنسل چې راواخلئ قلم، د کومه برخه ته ورته انتخاب کې هغه تر لرې کوي. که دا خو ما غلط ځای ته هغه که نه، ښه ده انډو ښه ورته یم چې دغه چې کوم د لرې کتر only those things. بیا ورته چې د ویښته دې پاتې شي، کوم چې پاتې کول غواړي جمع پنسل ورپسې راواخلي، چې کوم صحیح ښکاري هغه برخه به پاتې شي، چې کومه صحیح پوره نه ښکاري هغه ټوله تر لرې کېږي. علیکم السلام. ډیلیټ مارک دا نښې که چېرته تر لرې کوې ډیلیټ یې کړه. ډسکارډ آل چینجز تبدیلي مه کوه او کیپ چینجز تبدیلي وکړه. په دې باندې به کلیک کړې. ګورې هلته ما صحیح انتخاب نه و کړی که نه، هغه ځینې ځایونه پکې پاتې شول. ځینو عکسونو ته تاسې کولی شئ بیک ګراونډ هم بدل کړئ، خو فعلا د دې نه بدلېږي. انډو خپل حالت ته که غواړئ چې بېرته خپل حالت ته ویسي دا عکس، لاړ به شي دې ځایه دغه پکچر ټولز ته او ریسیټ پکچر بلکې خپل حالت ته ویسي. په دې عکس باندې رڼایي کمه که یا یې په زیاته که، لکه داسې وړم چې تاسو ته ښه اندازه ولګېږي. رڼایي کمه که، زیاته که، مطلب چې کوم ښه ښکاري د هغه باندې کلیک کړئ، هغه رقم به پاتې شي. کلر رنګ یې که بدله دغسې سټایل ته یې بدل کړه، دغسې دا فوټوشاپ کې هم کېږي، خو هغه به بیا تاسې ډېر په عذاب کې ساده یې که، دی داسې رنګونو کې تغیرات راوله. ګوره رنګ بیخي تازه س. همدا رقم آرټسټیک افیکټس دي، دا په اپلای که. باران هم په اور راغلی وغیره وغیره، چې کوم باندې تاسې کلیک کوئ هغه حالت ته اوړي. ورته چې ریسیټ بېرته یې سم کړه. بیا د دې نه پس بل یو دب کې کمپریس پکچر، د دې عکس سایز کم که، پلنوالی جګوالی نه، بلکې د دې میموري کې چې کوم ځای نیول، لکه مثال بوج یا جوال، هغه جوالي بوجي، هغه بوجي وي، خو چې بوس کې ورواچې کې تخته یې کې که نه بیا لږ ډېر کې جوړېږي. دغه رقم دا هم تخته کول دي په میموري کې، چې په میموري کې کم ځای ونیسي، کې بي ایم بي کې سایز یې کم شي. پلنوالی جګوالی هماغومره نو هغه لپاره به کمپریس باندې کلیک کړي، عکس باندې به دې کلیک کړی وي. اپلای اونلی ټو دس پکچر دا اپشن که فعال وي، صرف دغه یو عکس کمپریس کړي، که غیر فعال کړي په دې ډاکومنټ کې چې څومره عکسونه وي ټول کمپریس کړي. ډیلیټ کراپډ ایریاز آف پکچرز، د عکسونو که کراپ مخته راځي دلته بیا وایي بیا پوه شئ هغه کراپ تر لرې کې کوم دي که کراپ کړی هغه باندې موږ تاسو لا کار نه ده کړی. څه شي لپاره یې غواړي؟ های فیډیلیټي، ایچ ډي، پرنټ، څه شي درې اپشن خو کار نه پکې په دې عکس باندې. انټرنیټ لپاره یې غواړي، ایمیل لپاره یې غواړي، کوم ویب سایټ لپاره وي، مطلب ویب سایټ لپاره، ایمیل لپاره، یا ډیفالټ ریزولوشن صحیح ده اوکې که. سایز یې کم شي په میموري کې، چې هر څو کې بي، یو، دوه، درې کې بي، لس کې بي، څومره چې کم شوی وي. بیا راځو دلته که غواړئ د عکس بدل کې چینج پکچر را به شي فرام ا فایل، دې باندې به کلیک کړئ. دغه عکس نه د خو بل راواخله
یا فرام آنلاین سورسز انټرنیټ نه راخله بیا ورته هم چې دا پکچر چې کوم دا ریسیټ باندې خو موږ تاسو مخکې هم کار وکړ چې راغلل دلته مثال یو سټایل دی په اپلای کړی غواړي چې بیرته خپل حالت ته بوځي نو رابشي ریسیټ پکچر که غواړي چې نه دغه عکس او سایز یې دواړه خپل حالت ته بوځي چې کوم هلته هغه دی عکس خپل سایز دی هغه حالت ته نو ریسیټ پکچر اینډ سایز دواړو باندې بیا کلیک کړي او ته چې انډو یې کړه دغه رقم صحیح ده بیا راځو دې ته که څه کوم کویک سټایل ورکړې دلته به راشي د فریم ورکړه دغه رقم دغسې دې سټایل ته یې بدل کړه مختلف سټایلونه دي کې ما فرض کړئ دغه انتخاب کړ دې کې بیا د آوټلاین رنګ دې څه رقم وي شین رنګ دې وي یا دې څه رقم رنګ وي هغه به ته ورته انتخاب کړې په دغه کې بیا سټایلونه شته تاسې کولی شئ چې بدل یې کړئ ښه ډبل والی نری دې وي ډبل دې وي یا سټایل دی چې کوم د ډیش سټایل وي څه رقم دی ته چې همدغسې صحیح ده دې باندې کولی شئ دغه افیکټس چې موږ تاسو لیکلو باندې ویلي وو دغسې سټایل داسې سټایل دغسې تیار سټایل نه دي سوری دې ولري ودې نه لري لږ یا ډېر کوم طرف ته دې ولري انعکاس وکړي که ونه کړي لکه اوبو ته چې سړی ودرېږي ځلا وکړي که نه په کوم رنګ کې ورته سور رنګ صحیح ده زه یې دغسې غبرګې که ټولې که همدغه رقم دغه زه دې سټایل ته دې سټایل او دې سټایل ته واړوه یا 3D روټیشن کولی شي چې هر طرف ته بدلول غواړي دغه عکس داسې کار وکړه سمارټ آرټ ته تبدیل کړه اګر داسې لیکل هم کړای شي سمارټ آرټ کې چې تاسې په هر یو آپشن باندې پسې کلیک کړه نو کولی شي چې هغه سټایل ته دا درته بدل کړي یې تاسې په خپله بدل کړئ له دې نه پس چې دا په دې کې پوزیشن د اکثره وخت چې موږ تاسې عکس راوړو تذکرې ته که چا عکس راوړی وي داسې یو بل طرف ته نه ځي غواړي چې لاړ دې شي رابشي دلته پوزیشن په ورقه کې کوم ځای کې غواړي ده پاس دې وي چپ طرف ته پاس دې وي مینس کې دې وي پاس دې وي ښي طرف ته دې وي پاس دې وي یا د غټ مینس کې وي ښي طرف ته غټ مینس کې بیخي چپ طرف ته عمودي ډول دې صفحې په اخر بیخ کې وي چپ طرف ته مینس کې لکه دلته چې دا ورقه کې ښکاري یا دې ښي طرف ته وي بل چې که دې سره د لیکل کړي وي دلته لیکل ته راتاو شي که نه زه به لږ زومینګ کم چې تاسو ته ښه وښکاري د لیکل اوس ته راتاو دي آیا دا ترتاو شي که نه را به شي دلته ریپ ټکسټ انلاین سکویر ګیر چپې ته راتاو وي ټایټ ور نږدې دي وي ترو دا مطلب چې اول دې دلته که مثال یو پیراګراف لیکلی نیم دلته ده نیم هلته ترو که انتخاب کې اول به دا لولي بیا به دې طرف ته وړي بیا دویم لاین هم په همدې ډول که تر نوی انتخاب اول بدل ولې بیا به دلته راځي او ټاپ باټم پاس او کوز د لیکل وي بهایند ټکسټ لیکل نو د شاته وي لیکلو باندې له پاسه وي ایډیټ ریسپانس دې باندې که کلیک کې کولی شي لیکل ور نږدې کړئ بیا راځو دغه ریپ ټکسټ ته او موو وت ټکسټ دا ښه آپشن ده دا به تاسې انتخاب کوئ ځکه چې لیکل ښکته ځي باید عکس هم دغسې سره لاړ شي که دا تاسې انتخاب نه کوئ بیا څه چل کېږي لیکل به ښکته ځي عکس به په دغه ځای بیا پاتې وي که دا بل آپشن انتخاب وي ګورئ دلته یو آپشن ده پکې فکس پوزیشن آن پیج نورې آپشن هم شته پکې دغه لپاره چې هر طرف ته تاسې وړئ خو ډېر زیات یې همدغه استعمالېږي برینګ فارورډ سینډ بیکورډ دا چې کوم د شکلونو لپاره چې اوس عکسونه ډېر نه شو راوړی وخت ډېر نیسي زه بل دې وجې لاړ شم شکلونه شیپس کې به تیار تر خلاص هم یو د یو شکل دی جوړ کړه کنټرول دی ونیو په کلیک دی که بل دی جوړ کړه کنټرول دی ونیو کلیک دی په وکړئ دی نه دی یو بله کاپي واخیسته کنټرول پلس کلیک دی نه یو بله کاپي واخیسته کنټرول پلس کلیک دی نه دی بله کاپي واخیسته بیا دې ته څه رقم دا مثال رنګونه خو باندې خو بیا کار کوو خو دلته راځو هغه ګوره ریپ ټکسټ هم شته برینګ فارورډ دی ونې رامخته کړه سینډ بیکورډ دی ونې شاته کړه یو ونې دا مخته کوي او شاته کوي په دې کې نور آپشن شته برینګ ټو فرنټ په یو ور له ټول نه رامخته کړه یا سینډ ټو بیک له ټول نه په یو ور شاته کړه یا د لیکلو نه هم شاته ویسته سینډ بهایند ټکسټ یا بیرته لیکلو باندې له پاسه راوړه برینګ ان فرنټ آف ټکسټ ورسره سره په دې کې سلیکشن پین چې موږ تاسې هم کې ویلي کوم لیدل غواړئ کوم نه غواړئ کوم پټ که کوم ښکاره که ټول پټ که ټول ښکاره که وغیره همدغه رقم په دې کې یو بل آپشن هم ده چې هغه ته وایي الاین دلته خپله وړئ چپ طرف ته یې ویسه منځ ته یې ویسه ښي طرف ته یې ویسه دا په افقي ډول عمودي ډول ټاپ پاس یې ویسه منځ ته یې راوړه اخر ته یې ویسه ډسټریبیوټ هاریزنټلي افقي ډول یې صفحې غټ منځ ته ویسه دې صفحې منځ ته اوس مخر
داسې مخ ته وروسته بیا ورته وایم چې عمودي ډول منځ ته رسي نه د ورقې غوټ منځ ته بل چې دا په دې کې الاین ټو پیج کې سایز ډېر زیات وي صفحې سره برابر کړي چې چاپ کې بیا ستونزه نه وي دلته فعلا سایز نه پوهېږي ځکه سایز یې کوچنی ده او یا مارجن سره برابر که سایز همدغه رقم په دې کې یوز الاینمنټ ګایډز دا اپشن لږ مهم ده د نوی ده په دې ورډ کې دا چې کله موږ تاسې وړو ګوره چې ساحې ته ورسېږي دا دی اوس د ورقې غوټ منځ زه دې کې داسې مارجن ته چې ورسېږي علامه درکړي که تر واوښتې ورقې سره نه مې غوټ منځ کې دا ده پرېښود د ګایډ رهنما ته یې لار ته ښي لارښود ته یې نو هغه درته وښوده چې تا کوم ځای کې فعلا دغه پیسټ دقت کې کېښوده همدغه رقم ګریډ لاینز کې لیدل غواړئ چې کوم ځای کې تاسې لیکل کوئ د کار څخه ګیر چاپېره حاشیه ده تر کې لیدل نه غواړئ بېرته یې ظریف پس له دې نه چې دا په دې کې موږ تاسو د ویلو ګروپ دوه شکلونه سره یو که د مثال په توګه یو شکل دغه ده یو شکل دغه ده کنټرول بونیسي په کلیک وکړئ د بل باندې مغه اپشن کار شروع کړي ګروپ کا دواړه یو که ګور چې یو وړي بل به وړل کېږي که یې چې نه بېرته ان ګروپ کا جلا شول بیا او روټیټ مخکې موږ تاسې ویلي یو په پکچر باندې که یادم شي تاو که دا کس کوم طرف ته تاوی روټیټ داسې تاو که داسې تاو که داسې تاو که داسې چپلاسې ښایي که ښایي چپ که کراپ ته راځو کراپ مو مخکې ویلی خو دومره ډېرې اپشن یې مخکې نه وي پکې کراپ باندې کلیک که دغه نقطې داسې راغله فرض کړه ته پاسپورټ سایز دا کس ته جوړی یا تذکرې سایز رحمت شاه ته دا هم کې ورک ده که نه میز کې خو نه ښکاري دا یې کراپ ونډې کې ده ښه ته لرې شه انډو بس بیا راځو ورته وایي چې داسې کار وکړه کراپ ټو شیپ کوم شکل باندې چې ته کلیک کړې که تا خپله کسین دغه سټایل ته خپله برابروي انډو چې دې کې تاسې کوم شکل باندې هم کلیک کړئ دغه سټایل ته یا تناسب کراپ کا 3/5 برخه کراپ کا کراپ باندې کلیک تر ختم شو دې نه پس بده کې بل اپشن ده فل کومه برخه چې تر لری شو هغه موخه او فټ په دغه ځای کې ټوله کس ځای سایز یې کمه زیاته څنواله جګواله ټول دغه سم کولای شي ته دې ځای هم کمه زیات کی دا د موږ تاسو پکچر اوس راځو دې نه مخکې موږ تاسو کار کو انلاین پکچر باندې هم کار کو شیپس شکلونه دلته راخیستي هم په دې شکل باندې زه کوم کار کوم هغه په ټوله باندې تقریبا دغه رقم کار کوي نو هر یو مشم راخیستلی بیخي ډېر شکلونه دي زه به یو څو باندې کار ته وکړم د مثال په توګه ما راواخیستله دایره په دې کې تاسې کولی شئ رایټ کلیک کړئ ایډ ټیکس لیکل پکې وکړئ لیکل کولای شي دغه ځینې سټایل ورته انتخاب کړئ مخکې موږ تاسې ویلی د لیکلو رنګ بدل کړئ لیکلو ته کولی شي چې آوټلاین بدل کړئ او د دې ځای سوري ولري ونه لري هغه اپشن هم ټول هلته به هم کې ویلی خو دا یو اپشن هلته نه و داسې تاو کړه دا هم هلته نه و ویلی اوس راځم یو بل شکل هم را اخلم له دې ځایه رایټ کلیک ایډ ټیکسټ ته هم دې کې ولیکه 2013 چې موږ شروع کړې وه تاسیس کال یې هغه خبر کې ولیکه کنټرول ونیسه کلیک کړې بل باندې ګروپ هم لږ مخکې ویلې که نه دا سیکشن هم ټول هلته په پکچر کې مې ویلې دا به څنګه کې سره ګروپ دی چې ګروپ دی که دې نه تا یو وړه غوندې لوګو جوړه کړه ده یو لوګو مې جوړه کړه کولی شي سټایلونه ډیزاینونه ورته انتخاب کړئ خلق دلته نه جوړي ښه فوټوشاپ کورل ډرا وغیره وغیره
دې کې بیا دغه چې کوم دي سایز کمول زیاتول لپاره استعمالیږي دې سره کولی شي تار یې کوي هر یو شکل چې موږ راواخلو دې نه پس یو بل شکل هم رااخله ما ځینو کې نورو کې هم کار ته کومه د مثال په توګه دا مې راواخیسته دې ته کوم سټایل ورکړی دا خو موږ تاسې وویلې اوس راځو شیپ فیل ته دا به زه لږ دې طرف ته ویسم دې کې مثال څه رقم رنګ چې ته ورکړې تا پورې اړه لري لیکل خو موږ تاسې ولیده پکچر که تذکرې ته د عکس راوړ که نه کومې فورمې ته نو پکچر باندې به کلیک کړي د عکس سایز کمولو زیاتولو ته اړتیا نشته زه ورته یم چې دغه لوګو پکې ولیکم د لوګو سایز ډېر غټ ده خو د شکل سایز چې څومره د خپله ځان برابري که سایز د دې زیات دی دغه هم سره زیاتېږي کمی یې کمیږي او بل ښه خاصیت دغه ده چې ښه په اسانۍ سره یې کولی شي بل دې نه بل ځای ته انتقال کوي دا آوټلاین دي که نه غوښته دا ګیر چاپېره لاندې په کلیک به کې را به شي نو آوټلاین دغه ستونزه یو حل شوه که نه ښه اوس راځو عکس هم کې راخیستی شي بل عکس دا هم عکس و که نه کولی شي دې ځای نه بیا شیپ ته لاړ شي څه شي دغه شیپ او که څه کوم شکل چې راواخلي په ټولو کې دغه عکس راخیستی شي نو ته هم چې راواخله چاته تذکره جوړوي تذکرې عکس ګورو کې چېرته څوک ویب کې دغه د محمد نبي ستر کې سایز زیاته یې کمه یې حبیبي حیا حیا که نه رایټ کلیک کوه لیکل هم په کولی شي له پاسه ورسره په دې شیپ کې تاسې کولی شئ په دې باندې چې کوم سټایلونه اپلای ما مخکې ویلي هغه ټول په دې باندې هم ویلی شي تا وولی هم شي خو دې کې ځینې نور دي لکه که زه لاړ شم غشي د مثال کې پکار څه رقم غشي دی چې پکار دي د دې به هغه نوښتونه ته کې ښیم لیکل په دې کې هم کېږي رایټ کلیک ایډ ټکسټ عکس هم کې راخیستلی شئ وغیره وغیره خو دې تاسې کولی شئ دغه املا تیر نه رای کوئ یا یې ډبل کوئ یا یې غوږونه اوږده کوئ یا یې لنډ کوئ دې نه کولی شي تاو کړئ سټایلونه وغیره دغه ځای نه دغه نور هم په اپلای کړئ پریسیټ دغسې ډیزاین ورکړه په ټولو باندې سور یې ولري ویې نه لري کوم طرف ته یې ولري لږ ولري ډېر ولري انعکاس وکړي ونه کړي اوه کوم طرف ته انعکاس وکړه هغه به تا طرفه انتخاب دا ټول اپشن موږ تاسې په هغه په لیکلو هم ویلي دي دغو باندې هم شکلونو باندې هم ډېر ښکلي دغه اپلای کېږي خو دا کوم طرف ته مې تاو کړه صحیح ده ښه تاسې به په خپله بیا چې کوم طرف ته پکار و طرف ته به یې پسې تاووئ په دې کې دغه چې کوم ده د ماشومانو کتابو کې دلته لیکل شوي وي بیا یو کارټون غوندې څوک ولاړ د میک خولې ته نږدې کړي دا خبرې دغه کس کړي دي سټایلونه نور هماغه کیسه چې کوم یو باندې درته ویلې هغه په ټولو باندې په همدې ډول کار کوي بل چې د په دې کې چې موږ تاسې ډېر استعمالوو لکه مثال زه اکثر هلته مثال در کومه څه دغه زاړه مخکیني شاهان خو ملدلي وو که نه که چېرته فلمو کې خو ملدلي هغه څه باندې به لیکل کړي وو قاصد به یې ولېږه هغه خط به یې ور یو ورته ولاړو بل به ورته ویلې که نه که خوند به یې نه کوي د غم بندیان کوي که خوند به یې ورنه لیکي که نه جواب به یې ولیکه هغه به یې دغه قاصد ته بېرته پسې ورکړي چې زه جواب ورله فلانی بادشاه ته هغه سټایل کې که چېرته لیکل کوئ کړای شئ بل چې دا په دې کې مختلف شکلونه دي نو ستوری دا به زه راواخلم کنټرول بونیسي په کلیک به کې یوه کاپي اخلي او د دې نقطې سره چې دا د دې دغه رخې خطرناکېږي ګول کېږي هم سره صحیح شو وغیره وغیره یا نیم به بل هم کې وګورو چېرته چې ډېر استعمالېږي کجاست موبایلو کې جومات ته چې نوځي موبایل باندې علامه راوستلي که نه کس باندې سور رنګ یې مور کړی وي پترول په ټانک باندې هم وي بلکل نو سموکینګ باندې دغه شیان
استعمالېږي. ورسره په دې کې زه به راشم دغه ټول شکلونه په دغه ډول استعمالېږي. را به شو دلته دا لاینونو ته څه رقم لاین دی چې په کار و لاین ته ډبل والی که ورکوې دغه ځای نه ورته انتخاب کړه یا کولی شي آوټلاین آوټلاین چې دا څه شو دلته ویټ ډبل والی څومره زیات دی کوم طرف ته وایي ورته د یو کنټرول کلیک کا په دې باندې د نه یو کاپي اخلي ورته د دلته وروړه او دا چې دا دلته او دغه ځای چې کوم دلته او یو کنټرول کلیک بلم وکړه اوهو د خو مې دواړه کاپي کړه په یو به کلیکونه ته چې د نه یو کاپي واخله دا سره راوړه دلته او دا دلته شکل مې جوړ کړه کنټرول مې سره کلیک کړه بل باندې هم دی بل باندې هم او دا سره ګروپ کا دې نه یو شکل جوړ په خپل مثال کولی شي رسامي پکې واقع او ټول یو ځای کې همدغه رقم په دوه شکلونو کې دغه شی هم شته سایز یې دغه ځای نه ښه ورته ډبل کا وروه یې ځتې نه بل چې ده په دې کې ښه کارونه ورولې نو دې کې هم د مختلف سټایلونه دي مطلب چې سره خبر وو که نه د دې دغه کږلیچ دی په کوم ځای کې وغیره وغیره کله کله اړتیا پیښیږي خو دغه کې یو څو ډوله دي چې لږ مختلف دي د مثال په توګه ما راواخیسته دغه دلته دې کلیک 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 غاښو ډاکټر ته ورسه غاښ مې جوړ کړه خو داسې راکړم دې کې دغه ما چې کلیک کوو ګول راځي د دې دغه ځای او اوس راځي یو بل همدب کې چې هغه کې ګول نه دي دا ځای هغه دغه دی کلیک دې وکړه یار بیا هم سره واخلم لرې که لفافه مې تقریبا بیا جوړه کړه دا ما ډېره ښه زده کړې ده او په دې کې چې کوم دا پوه خو شوی په که نه چې فورمو ته عکسونه د شیپس له لارې راخیستلی شو دلته که تاسې بیا وګورئ یو بل مې راواخیسته دا د قلم په رقم ده مطلب که امضا شي دې کول که نه کلیک به پرېږدې نه چې شي دې م جوړول تر څو چې کلیک نه یې پرېښي هغه لاینونه به ډرا کېږي او دغه دواړو کې به انشاءالله بیا کار کوو خو راځم سکرین شاټ ته سکرین شاټ خو موبایلو کې هم ډېر استعمالېږي ښه چې کله دې په کلیک ورته چې دې ټول ډیسکټاپ نه عکس واخله اوس راشه عکس ده که نه ته چې شیپ ته لاړ شې د هغه شیپ چې راواخله ډبلوالی به لږ ورته زیات کړو کنټرول ونیسه کلیک کړه دې ته څه وایي لږ یې خیال ده که نه یې مني که نه دغه ځای کې نه ځایږي لږ به داسې ښکته تر ویسي کنټرول ونیسه کلیک کړه په دې برخې ته څه وایي کنټرول ونیسه کلیک کړه په دې برخې ته څه وایي کنټرول ونیسه کلیک کړه دې ته څه وایي کنټرول ونیسه کلیک کړه دې ته څه وایي په دې طرف ته ولیکه پروا نه کوي کنټرول ونیسه کلیک کړه سټاپ بیکګراوند کنټرول ونیسه کلیک کړه آیکن که دلته بیا لیکل نه کېږي شیپ به بیا پسې راواخلې رائٹ کلیک ایڈ ٹیکسٹ تنگی کی ولیکا آئیکن سائز ہی کرتا جاتا ہے کنٹرول بی بولڈ اور سائز ہم لوگ ویسے زیاد کا کدا شین رنگ کی خونه لیکنه او تم سپین رنگ ته واړه یا راشه نو فیل آوټلاین هم ها دغه شی تر نږدې کې چې دا لیکل دغه شو دی باندې کلیک کنټرول نشه کلیک په دې نه بل کاپي واخله ورته چې دغه ځای کې کېده دې ته ولیکه سٹارټ یا سٹارټ بٹن په دې ډول ټول برختنمان
لیکلی شي. بیا راځم سکرین شاټ ته، سکرین کلیپینګ ته. یو برخه که تر انتخاب کې هم نو پرابلم، که پروګرام نه به څنګه اخلو. کنټرول ان ورډ نه فرض کا اخلو، دواره به ورډ راخلاص کړه. څه واري دواره چې کله راخلاص کړه به دلته انزرت دغه ده. ټول برخه نور طریقه مې ته وښودل. اکسل نه څنګه راخلو، اکسل به هم راخلاص کړي، را به شي اوس ورډ ته. دغه د اکسل نوټ پیډ، ورډ پیډ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. دا د نن ورځې درس که ژوند په چارټ او سمارټ آرټ کې به مخته کوو، موقع به بیا کار